يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے د آدم اولاده اسنه چې شیطانم بیا هغه څه په فتنه کې واچي لکه څنګه چې هغه ستاسو مور او پلار د جنت نه راوستلی وو او دا وی جامې دا وینه د دې غرض لپاره وستلې وي چې دا وی د شرم زونه یو بل تخکار شي هغه او دغه مرګري تاسو د داسې ځای نه ګوري چې د هغه ځای نه تاسو هغه نشئ لیدلی. دا شیطانان مونږ د هغه خلکو سرپرستان جوړ کړی دي څوک چې ایمان نه وروړي. انسان سره شیطان اولنې دښمنی څه وکړه جامې ته ګوزه کې د جنت نه راوستو. د هر څه نه مخکې شیطان په انسان کې د حیا د جذبې د ختمولو کوشش کړي وو ځکه چې حیا لاړ شي نو نور ټول غلط کارونه کول ډیر آسان شي. اصل کې حیا سیس دی. حیا په انسان کې هغه ججک دی کم چې سړی د خراب طرف ته د تګ نه رامنې کوي دیتا انکباد نفس وي چې نه دغه کار به نه کوي. جامه یعنی لباس په دې معاملې کې ډیر اهم دی. لباس د دې تربیت کوي چې هر کله لباس مختصر شي نو حیا هم کم شي او بیا نور ګناهونه کول آسان شي. خیال کوي په هغه فتنه کې پریونځه چې تاسو والدین د جنت نه راوستلی وو اسنه چې په دې لار تاسو هم د جنت نه محروم شئ. د لباس په معاملې کې ډیر احتیاط کوئ یعنی اوریانی او فحاشي شیطانی عمل دی په دې انسان د جنت نه محروم شي. اې د آدم اولاده اسنه چې شیطان هم بیا هغه فتنه کې واچي لکه څنګه چې هغه تاسو مور او پلار د جنت نه راوستلی وو او دا وی جامې د اوینه د دې غرض لپاره وستلې وي چې دا وی د شرم زونه یو بل تخکار شي. هغه او دغه مرګري تاسو ته د داسې ځای نه ګوري چې د هغه ځای نه تاسو هغه نشئ لیدلی. دا شیطانان مونږ د هغه خلکو سرپرستان جوړ کړی دي څوک چې ایمان نه وروړي. دا خلک چې کله د شرم څخه کوي نو وای چې مونږ خپل پلار نیکه په دې طریقه باندې مونتل دي او الله راته د داسې کار کول حکم کړی دی. دوی ته وایا چې الله د بهایي حکم هیڅ کله نه کوي. آیا تاسو د الله په نوم پورې هغه خبرې تړي چې داغه په حق له تاسو ته علم نشته چې هغه د الله د طرف نه دی؟ اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما رب خود راسته او د انصاف حکم کړی دی او داغه حکم خدا دی چې په هر عبادت کې خپل مخ ټیک ساتي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما رب خود راسته او د انصاف حکم کړی دی او داغه حکم خدا دی چې په هر عبادت کې خپل مخ ټیک ساتي او خاص هغه ته आवाज کوي په دا حال کې چې خپل دینم دغه لپاره خالص کړی وي لکه څنګه چې هغه تاسو اوس پیدا کړی یې همدغه څه به تاسو بیا را پیدا کړی شئ. د دې روح څه مطلب دی؟ اول نمبر ډایرکشن یعنی روح، دویم نمبر د ذهن روح مطلب چې نیت هم درست وي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې ته وایا زما رب خود راسته او د انصاف حکم کړی دی او دغه حکم خدا دی چې په هر عبادت کې خپل مخ ټیک ساتي او خاص هغه ته आवाज کوي په دا حال کې چې خپل دینم دغه لپاره خالص کړی وي لکه څنګه چې هغه تاسو اوس پیدا کړی یې همدغه څه به تاسو بیا را پیدا کړی شئ. یوې ډلې ته خو هغه سي د لار خوله ده خو په بل ډله باندې گمراهي صحیح ثابته شوې ده ځکه چې هغه د الله په ځای شیطانان ځان له سرپرستان یعنی دوستان جوړ کړی دي او دا خیال دی چې موږ په نیغه لار باندې یو. اې د آدم اولاده د هر عبادت په موقع خپل خیرس کوي او خریس کوي او د حد نه ماوړي. الله د حد نه اورېدو والا نه خوښي. سم مذهبونه داسې دي چې په هغه کې ګنده او ناپاک جن تیرول عبادت ګڼل کیږي یعنی ګنده بدن، ګنده وخته، ګنده جامې وغیرہ. خو اسلام کې د عبادت نه مخکې د طهارت حکم دی. تاسو چې د احادیث څومره کتابونه وګورئ درونو په سر کې د طهارت ذکر وي. طهارت ته شطر الایمان ویل شوی دی یعنی د ایمان یو لوی حصہ او دلته هم داخلي شوی دی چې د هر عبادت په موقع خپل خایس کوي. د خایس نه مراد مکمل لباس دی چې په هغه سره ستر هم پټيږي او خشته یعنی صفا ستر هم وي. اې د آدم اولاده د هر عبادت په موقع خپل خایس کوي او خریس کوي او د حد نه ماوړي. الله د حد نه اورېدو ولا نه خوښي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې د الله هغه خایس حرام کړو چې هغه الله د خپل بندگانو لپاره راوستلی وو او چې د الله د رزق نه پاک سيزونه منع کړل. ورته وایا چې دا ټول سيزونه د دنیا په ژوند کې هم د مؤمنانو لپاره دي او د قیامت په ورځ خو به خالص هم د هغوی لپاره وي. دا رنګ موږ خپل خبرې صفا بیانو د هغه خلکو لپاره چې هغوی علم لري. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې ته وایا چې زما رب کوم سيزونه حرام کړی دي هغه خدا دي د بے شرمۍ کار، کخکاروي او کپټ او ګناه او د حق خلاف زیاتې او دا چې تاسو د الله سره داسې څوک شریک کړئ چې د هغه لپاره هغه هیڅ سند نه نازل کړي او دا چې د الله په نوم داسې خبره وایا چې د هغه په حق لا تاسو ته علم نه وي چې هغه الله ویل ده. په ګناهونو کې یو غټه ګناه ده چې د الله په نوم داسې خبره وایا چې د هغه په حق لا تاسو ته علم نه وي چې هغه الله ویل ده او کنه. د هر قوم د مهلت یو موده مقرره ده نو هر کله چې د یو قوم موده پوره شي نو بیا یو ساعت هم مخکې رستو کیږي نه. هر قوم لپاره یو موده مقرره ده یعنی هر قوم له د آزادۍ یو وخت ورکړل کیږي چې په هغه کې د ښه کارونو کې لکه څنګه چې انسان له وخت ورکړل کیږي همدغه شان د قومونو هم مهلت وي. د هر قوم د مهلت یو موده مقرره ده نو هر کله چې د یو قوم موده پوره شي نو بیا یو ساعت هم مخکې رستو کیږي نه یعنی چې د هغوی نیټه پوره شي او د عذاب وخت راشي نو بیا دوی تباه کړي شي. یا بني آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی
فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او الله د پیدائش په شروع کې دا خبره صفا ویلې و چې اې د آدم اولاده یاد ساتئ کچره تاسو ته هم تاسو نه داسې رسولان راشي چې تاسو ته زما آیتونه اوري نو چا چې د نافرمانۍ نه ځان بچ کړو او د خپل عمل اصلاح وکړه نو داغه لپاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشته او چا چې زموږ آیتونه دروغ وګڼل او داغه په مقابله کې سرکشي وکړه نو هغه به دوزخیان وي او التبا همیشه اوسيږي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا دلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اخر د هغه سړی نه به زیات ظالم بل څوک وي چې بالکل دروغ خبره په الله پورې وتړي یا د الله رښتینی آیتونه دروغ وګڼي. داسې خلکو ته به د خپل تقدیر د لیک مطابق خپل حصہ برابر رسی د هغه وخت پورې چې کله زموږ را لېږل شوی فرشتي د هغوی د روحونو اغشتلو لپاره راشي په دغه وخت کې به فرشتي د هغوی نه تاسو وکړي چې اوخای اوس کم ځای دي تاسو معبودان چې تاسو به د الله په ځای هغوی ته आवाज کولو هغوی به وایي چې ټول زموږ نه روب شو او هغوی به په خپل د خپل ځان خلاف گواهی وکړي چې واقعي چې موږ د حق نه منکر وو یا د الله رښتینی آیتونه دروغ وګڼي. یعنی چې څومره ورځې مهلت دی په دنیا کې د ژوند تیرولو دومره ورځې د فائدہ واخلي. دا څنګه کیږي چې یو کس درو خبره وکي نو سمدستي ونیول شي کله کله د کمکلای په وجه مونږ په سوچ کې پریوزو چې دا فلاني سړی دومره غلط کارونه کوي نو دې په دې ولې نه نیول کیږي. اصل کې د هر انسان یو مهلت وي او د هر قوم هم. الله به فرمایي زئی تاسو هم هغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه تاسو نه مخکې د پیریانو او د انسانانو تیر شوی ډلې تللی دي. هر ډله چې کله دوزخ ته ننوزي نو د ځان نه په مخکینه ډله باندې لعنت وي تر دې پورې چې کله ټول ته ورجم شي نو هر رستنه ډله به د مخکینه ډله په حق کې وایي چې ای رب دا هغه خلک وو چې مونږه گمراه کړو نو دوی له د هور دو چند عذاب ورکا. په جواب کې به الله ورته وفرمایي د هر ډلې لپاره دو چند عذاب دی خو تاسو پوهیږئ نه. په دې آیت کې دوه لفظونه استعمال شوي دي یو امت او بل اخت. د امت نه مراد گمراه کول والا لیډران دي او د اخت نه مراد عوام. د قیامت په ورځ به د هر دور بیراه قائدین او د دوی مرګري عوام په دوزخ کې اچول کیږي. دا به یو ډیر عبرتناک منظر وي. لیډران به مخکې وي او د دوی منونکي عوام به ورپسې روان وي. په دنیا کې خدا خلق د یو بل ډیر همدرد او خیرخوا وو په خپلو کې به ډیر مینه و خو د قیامت په ورځ به دا ټول وفادار د یو بل دشمنان شي په یو بل به الزام تراشي کوي او چې د جهنم هور دوی راګیر کی نو ټول مصنوعي پردې ټول بناوټي محبتونه او ټول مفادات به ختم شي او انسان ته به خپل او د نورو اصل حقیقت ښکار شي. عوام به خپل لیډرانو ته وایي چې په تاسو د لعنت وي تاسو څومره خراب کې عادت وو چې په دنیا کې مراته د دروغو تماشې خېلې او موږ تاسو په دروغو کې راګیر شو او ځکه په تباہی کې مبتلا شو. لیډران به دوی ته وایي چې تاسو د خپل خوخه دین په کار وو او چې دغه مونږ سره ولیدو نو مونږ طرف ته راغله مطلب چې تاسو زمونږ په وجه نه خو د خپل خوخه پسې راغلي وي ځکه چې کم خلکو تاسو صحیح دین طرف ته بلل د هغه طرف ته تاسو نه تلل وختل ولې چې تاسو د مفاداتو او خواهشاتو خلاف وو او دغه شان به دوی په دوزخ کې واچول شي. دوی به یو بل ته بدی ردی وي یو بل په ملامت کوي خدا ټول هر څه به بیکار وي دوی له هیڅ فائدہ ورنکي. دا چې ویل کیږي چې مونږه بیراه کړو الله دې اویله دو چند عذاب ورکی. الله فرمای وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الله بو فرمای زئی تاسو هم هغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه تاسو نه مخکې د پیریانو او د انسانانو تیر شوی ډلې تللی دي. هر ډله چې کله دوزخ ته ننوزي نو د ځان نه به په مخکینه ډله باندې لعنت وي تر دې پورې چې کله ټول الته ورجم شي نو هر رستنه ډله به د مخکینه ډله په حق کې وایي چې ای رب دا هغه خلک وو چې مونږ یې گمراه کړو نو دوی له د هور دو چند عذاب ورکا. په جواب کې به ورته الله فرمایي د هر ډلې لپاره دو چند عذاب دی خو تاسو پوهیږئ نه. لكل ضعف د هر ډلې لپاره دو چند عذاب دی. د هر ډلې لپاره دو چند عذاب ولې دی ځکه چې یو ډله خو بدراه کول کوي خو چې دا بل ډله بدراه شي نو د نورو خلکو لپاره یو عملی مثال شي د بدراه او داسې د نورو خلکو د بدراه ذریعہ شي. اسلام کې یو اصول دی چې کم سړي د نیکه ابتدا وکړه نو د هغه ټولو خلکو اجر به د ته هم ملاويږي چې د په نیکه کې پیروي وکړه چې د نیکه کار شروع کړو من سن سنت حسنه څخه طریقې په دین کې جاری کړه په یو سنت عمل وکړو او خلک هم پر راوړل نو د دې په دې کوشش چې څومره خلک هم عمل وکړي د دې اجر به د ته هم ملاويږي. او هم دغه شان چې یو سړی د یو بد کار ابتدا وکړي او نور خلک هم په دې راوړي نو د دغه ټولو خلکو ګناه به د ته هم ملاويږي. دا تصور وکړه د قیامت ورځ ده او یو ډله بلې پسې لاندې باندې جهنم کې ورغورځول کیږي. اوس به هر یو کس خپل لیډر ته بدی ردی وي او وی بچي اے الله دوی له دو چنده سزا ورکا ځکه چې مونږ یې بدراه کړی وو. الله به فرمای د ټولو لپاره دو چنده سزا ده د دوی لپاره خود ده خو تاسو لپاره هم ده ځکه چې تاسو خو څه بدراه شوي چې ځان پسې نور خلک هم بیلار کړل.
مونږ له ډېر احتیاط پکار دی او پکار دی چې د دې په حق له مونږ ډېر سنجیده شو. یاد ساتئ که یو سړی یو غلط کار وکړي نو هغه دې یو نه ګڼي، ځکه که هم دغه کار د ده په کتو لس نور کسان وکړي نو د دغه غلط کار به لس چنده شي، یعنی په لسو کې به ضرب وخوري. هر کس د بل لپاره ښه یا بد مثال هم وي، ځکه چې دا انساني کمزوري ده چې د بل نقل ډېر زر زده کی، په ښکاره کار کې، په ښه کار کې هم او په بد کار کې هم. ځکه هر کس له د هر یو کار او خاص طور باندې د خلکو په مخ کې کار شروع کولو نه اول دا سوچ ضرور پکار دی چې دا کم کار زه شروع کوم، په دې چې څومره خلک هم عمل وکړي د دې تپوس په زمانه کېږي. او مخکینی ډله به رستنی ډلې ته وایي چې که موږ د الزام قابل وو نو تاسو ته په موږ باندې څه فضیلت حاصل وو، اوس د خپل عمل په نتیجه کې د عذاب مزه وسکئ. یقین لرئ کوم خلکو چې زموږ آیتونه درو ګڼل دي او د هغې په مقابله کې سرکشي کړې ده نو د هغوی لپاره به د اسمان دروازې هرگز کولاو نه کړې شي. د هغوی جنت ته تلل دومره ناممکن دي لکه څومره چې د ستنې په سوري کې د اوښ تېرېدل ناممکن دي. مجرمانو ته زموږ د طرف نه هم داسې بدله ملاویږي، د هغوی لپاره خو به د دوزخ غوړېدلې فرش او د دوزخ صادر وي. دا د هغه بدله چې موږ یې ظالمانو له ورکو. دلته د دې خبرې بیان دی چې کوم خلکو د انبیاو خبره درو وګڼله او د دوی د تعلیماتو نه انکار وکړو او دوی سره د تکبر معامله وکړه، نو د داسې خلکو لپاره به د جنت دروازې کولاو نه کړې شي. حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې دا تفسیر وی چې نه به د داسې خلکو د اعمالو لپاره د اسمان دروازې کولاویږي او نه د دوی د دعاګانو لپاره، یعنی د دوی دعاګانې بنه قبليږي او د دوی اعمال به د هغه ځین نه حساب کړي شي په کم ځای کې چې د الله د نیک بندگانو اعمال محفوظ اخودل کیږي. د دې په بابت کې سورۃ المطففین کې راغلي دي، علیین په قران پاک کې راغلي دي، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه. خ کلمه خاصم هغه الله طرف ته خيږي او نیک عمل هغه نور هم اوچتي. د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ او د یوسو نور صحابه رضی الله تعالی عنہ نه په یو روایت کې د دې آیت تفسیر دا هم دی چې د منکرینو او د کفارو روحونه ته به دروازې نه کولاویږي او دا روحونه به خکته راوغورځول شي. د دې تایید ابو داود، نسائی، ابن ماجه او د امام احمد نه په تفصیل کې نقل شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم د یو انصاری صحابي جنازې ته تشریف وړو، لا د قبر تیارېدو کې لږ وخت وو، تاسو صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې کېناسته، صحابه کرام تاسو نه غیر چاپیره په خاموشۍ کېناستل. تاسو صلی الله علیه وسلم سر مبارک راوچت کړو او وی فرمایل چې هر کله چې د مؤمن بنده د مرګ وخت راشي نو سپینې فرشتي چې مخونه یې پړکیږي د اسمان نه راشي، دوی سره د جنت کفن او خوشبوئی وي، دوی د مخ کې کینی، بیا د مرګ فرشته اسرائیل علیه السلام راشي او د روح ته خطاب وکي چې اے نفس مطمئنه د رب د مغفرت او د خوشاله لپاره روزه. په دې وخت د روح د بدن نه په داسې اسانه روزي لکه چې د مشک خلا کولاو کړی شي او وبته نه روزي. د اجل فرشته د روح په خپل لاس کې راواخلي، د اجل فرشته د روح په خپل لاس کې واخلي او د نور فرشتو ته حواله کړي. هغه د روح واخلي او روان شي. هر چرته چې دوی ته د نور فرشتو ډلې ملاويږي نو هغه ته پوښتنه کوي چې دا پاک روح د چا دی؟ دوی ورته د دنوم او لقب چې په دنیا کې به په عزت او احترام استعمالېدو او بوي فلانی ول فلانی، داسې بدوی دا روح اول اسمان ته ورسي، دروازه به کولاو کړی شي او د دلته نه به نور فرشتي هم دوی سره شي او په دغه شان به دوی و اسمان ته ورسي. دلته به الله تعالی او فرمای چې زما د دې بنده اعمال نامه الیین کې کېږي، دا روح قبر ته واپس کړی شي. په قبر کې د حساب اغشتلو فرشتي دی کې نه او سوال ته وکي ستاسو رب څوک دی؟ ستاسو دین دی؟ هغه به وي زما رب الله دی او دین می اسلام دی. بیا به سوال وشي دا بزرګ چې تاسو ته را لېږل شوی وو څوک دی؟ دی به وایي دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی. په دې وخت به یو آسماني आवाज وشي چې زما بنده رښتینی دی، د دې لپاره د جنت فرش خور کې دته د جنت لباس ور ورسوي او د جنت طرف ته د دروازه کولاو کې د دې دروازې نه د جنت خوشبوئی او هوا راځي. دا وخت د نیک عمل په یو خشته شکل کې د خوشحالولو لپاره راشي. په یو بل روایت کې د قران پاک په حق له هم راغلي دي چې قران پاک به د یو خشته انسان په شکل کې د خوشحالولو لپاره راشي چې د قبر د یوازیوالي او یرینه د نجات ورکړي. بل طرف ته چې د کافر او منکر د مرګ وخت راشي نو تورې بدمخه فرشتي یو خراب قسم ټاټ روړي او د مخ کې کینی. بیا د اجل فرشته د روح داسې وباسي لکه چې د غنو ډک شاخ نه لوند اون تاوي او په دې کې راخکلی شي. دا روح چې راوستل شي نو د دې بوی د مردار جناور د بوی نه هم تیز وي. بیا فرشتي دا واخلي په لار نور فرشته تاسو کوي چې دا د کم خبيث روح دی. دوی ورته په بده طریقه د دینوم واخلي کم نوم چې به د په دنیا کې وو چې دا فلاني ول فلاني دی. دا څه بدوی اول اسمان ته ورسي. دلته بدوی د اسمان د دروازې د کولاولو لپاره وای خو دروازه به کولاو نه کړی شي بلکې حکم به وشي چې د دې بنده عملنامه د پسجیل کې خو دې شي په کوم ځای کې چې د نافرمان بندگانو عملنامه اخو دې کیږي. بیا د روح راوغورځول شي دا په بدن کې دوباره راشي. فرشتي دې کې نه
او هم هغه سوال ته وکي چې کومه مؤمن بنده نه کړي وو. د دې ټولو په جواب کې دی وی ها لا ادري، ما ته هیڅ نشته پته. بیا به د جهنم فرش او جامې د لور کړی شي، د جهنم طرف ته به دروازه کلاو کړی شي، د کومې نه چې به دته د جهنم لمبې او ګرمي را رسي او په دغه قبر تنګ کړی شي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون. او د دې برخلاف چې چا زموږ آیتونه منلي دي او ښه کارونه کړی دي او په دې باره کې مونږ هر یو د هغه د خپل طاقت ذمہوار ګرځو، هغوی جنتیان دي، هلته به هغوی همیشه اوسېږي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. د هغوی په زړونو کې چې د یو بل خلاف سکینه او خړوالی وي هغه به مونږ لرې کړو، د هغوی لاندې به نهرونه بهیږي او هغوی به وایي چې ثنا خاص هم الله لره ده چې مونږ ته دا لار وښوله، مونږ خپله لار نشو موندلی که الله مونږ ته لار نه ښولې. زموږ د رب رسولانو واقعي مونږ ته حق راوړی وو. په دغه وخت کې به یو आवाज وشي چې دا جنت چې تاسو یې وارثان جوړ شوي یې تاسو ته د هغه عملونو په بدله کې ملاو شوی دی کوم چې تاسو کول. یو روایت دی چې جنت ته د تلو والا اهل ایمان به په یو پل باندې ودرول شي او دلته به د دوی په منځ کې ټول معاملې صفا کړي شي او بیا به د یو زړه په شان په جنت کې داخل کړي شي او هیڅوک به د هیڅ چا نه نفرت نه کوي او په زړه کې به څه غیظ او غضب نه لري. په دنیا کې عموما داسې کیږي چې دوه کسان په خپل ځای ډیر ښه وي خو د طبیعتونو کې فرق د وجه نه دوی کې اختلاف وي او تعلقات ښه نه وي. په دغه وخت کې انسان سوچ کوي چې جنت ته به دوی کې کم کسي، حالکه دواړه په خپل ځای د الله د اطاعت کار کې مصروف دي. په داسې صورت کې په جنت کې داخليدو نه مخکې به د دوی زړونه وینځل شي چې په جنت کې د یو بل په لیدو پتاو کې رانه شي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې دا آیت ولوستلو نو وی چې امید دی چې الله به زما او د عثمان رضی الله تعالی عنہ او د طلحه رضی الله تعالی عنہ او د زبیر رضی الله تعالی عنہ په منځ کې صفائی راولي، یعنی په دنیا کې چې کوم اختلافات وي هغه به الته ختم شي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. دا وی په زړونو کې چې د یو بل خلاف سکینه او خړوالی وي هغه به مونږ لرې کړو، د هغوی لاندې به نهرونه بهیږي او هغوی به وایي چې ثنا خاص او الله لره ده چې مونږ ته دا لار وښوله، مونږ خپله لار نشو موندلی که الله مونږ ته لار نه ښولې. زموږ د رب رسولانو واقعي مونږ ته حق راوړی وو. په دغه وخت کې به یو आवाज وشي چې دا جنت چې تاسو یې وارثان جوړ شوي یې تاسو ته د هغه عملونو په بدله کې ملاو شوی دی کوم چې تاسو کول. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. بیا به د جنت خلک دوزخ والو ته आवाज وکړي مونږ هغه ټولې وعدې ټیک بیا وموندلې کومې چې زمونږ رب زمونږ سره کړې وي، آیا تاسو هم هغه وعدې ټیک وموندې کومې چې ستاسو رب ستاسو سره کړې وي؟ هغوی به جواب ورکړي او بیا به یو आवाज کول والا د دوی په منځ کې आवाज وکړي چې د الله لعنت دی په هغه ظالمانو باندې چې د الله د لارې نه خلق منکول او د هغه کګول وختل او د آخرت نه منکر وو. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. د دې دوه ډلو په منځ کې به یو پرده وي چې د هغه په اوچت ځایونو یعنی آراف باندې به ځنې نور خلک وي، دوی به هر یو د هغه د نخونه وپیژني او جنت والو ته به आवाज کوي چې سلامتی دی په تاسو باندې، دا خلک جنت ته خو داخل نشو خو دا غي تمدار به وي. د جنت او د دوزخ په منځ کې به یو پرده وي. په دې لفظ اعراف د دې صورت نوم خودل شوی دی. په قران پاک کې د دې ذکر صرف یو ځل راغلی دی. اعراف اوچت ځای دی، عرف معلومه شوی اوچت ځای. د اعراف والا خلک به هغه خلک وي چې د هغه نه کې به دومره زیات نه وي چې هغه په جنت ته داخل شي او نه به بدی دومره وي چې دوزخ ته ورزول شي. نو د دې وجه نه به هغه د جنت او د دوزخ په منځ کې په یو سرحد باندې اوسېږي. د ابن جرير روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم نه د اعراف په حق له تاسو وکړی شو. تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا هغه خلک دي چې د کوم نیکه او بدای به برابر وي. په دې وجه د جهنم نه خو به خلاصي وشي خو جنت کې به الله نه وي داخل شوی. د دې دوه ډلو په منځ کې به یو پرده وي چې د هغه په اوچتو ځایونو یعنی اعراف باندې به ځینې نور خلک وي. دوی به هر یو د هغه د نخونه پیژني او جنت والو ته به आवाज کوي چې سلامتی دی په تاسو باندې، دا خلک جنت ته خو داخل نشو خو دا غي ته مدار بوي. دوی په دې مقام باندې ایثار کړی شي تر هغه وخت پورې چې ترسو پورې چې د نورو اهل جنت او اهل دوزخ حساب او فیصله ونکړي شي او بیا به د دوی فیصله وشي او اخر به د دوی مغفرت وشي او جنت کې به داخل کړي شي. په یو بل روایت کې چې د حضرت جابر بن عبد الله روایت دی
چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه تاسو وکړئ شو چې اهل اعراف کم خلک دي او التبا کم خلک ولاړ دي. تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې کم خلک د والدینو د مرزه او اجازت نه خلاف جهاد ته لاړ شي او د الله په لار کې شهید شي نو جنت ته داخله به د والدینو د نافرمانی په وجه بند کړی شي او شهادت فی سبیل الله به د دوزخ نه ریسار کی. نو د دې نه دا هم معلومیږي چې د مور پلار اطاعت او د دوی رضا څومره ضروری ده. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. بیا به دا د اعراف خلک د دوزخ یو څو غټان خلک د هغوی د نښو نه وپېژني او ورته به اواز وکړي چې وملیدل نن نه ستاسو ډلې ستاسو په کار راغلي او نه هغه سازو سامان چې تاسو لوی ګڼلو. دوه کمزورۍ د انسان یو خو سازو سامان درون فرنیچر پردې او د دنیا جهان جمع کړي شوي څیزونه معلوماته کم چې د انسان د حیثیت نشاندهي کوي او بل د انسان ډله جماعت یا هغه خلک چې د کمو په وجه د پیژندل کیږي او چې د کمو په غټوالي انسان فخر کوي چې زه د فلاني زوی یم د فلاني نواب نوسی یم او ټول عمر که څه وکړي او کنه خدا خبرې د خپل غټوالي لپاره ضروري کوي. خو د الله په نس عزت په نسل نه دی چې تر څو پورې انسان په خپل نیک کارونه کوي. او ولې دا جنتیان هغه خلک نه دي چې د دوی په حق له به تاسو قسمونه خوړل چې دوی له الله د خپل رحمت نه هیڅ نه ورکوي. نن صرف هغوی ته ویل شو چې داخل شي جنت ته ستاسو دپاره نه یره شته او نه غم. چې انسان ته په دنیا کې نعمتونه ملاو شي نو عموما هغه نور خلک سپک ګڼي او وایي چې دوی ته په دنیا کې څه ملاو نشو نو په آخرت کې هم دوی دپاره هیڅ نشته. هلته به خاص طور دوی ته دا احساس ورکړل کېږي چې وګوره دا هم هغه خلک دي که نه چې د چا په دین او د چا په غربت به تاسو خندا کوله او تاسو به ویل چې دوی ته به په آخرت کې څه ملاو نشي. خو باوجود د دې چې تاسو ته په دنیا کې هر څه ملاو شوي وو دلته به ذلیل او خوار او د دوزخ خلک به د جنت خلکو ته آوازونه کوي چې څه لږې شان اوبه په موږ باندې راواچوئ یا چې کم رزق الله تاسو له درکړی دی د هغې نه سره وغورځوئ. هغوی به ورله جواب ورکړي چې الله دا دواړه څیزونه په هغه حق منکر خلکو باندې حرام کړي دي چې هغوی د خپل دین نه لوبه ټوکه جوړه کړې وه او د دنیا ژوند په دوکه کې اچولی وو. الله فرمایي چې نن به موږ هم دوی دغه شان هیرو لکه څنګه چې دوی د دې ورځې ملاقات هیر کړی وو او زموږ د آیتونو نه انکار کړی وو. موږ د خلکو ته داسې کتاب راوړی دی چې هغه موږ د علم په بنیاد باندې ښه په تفصیل سره بیان کړی دی او د مؤمنانو لپاره لار ښوولو والا او رحمت دی. آیا دا خلک اوس د دې نه سوا د بلې خبرې انتظار کوي چې هغه انجام وویني د کوم انجام چې دا کتاب خبر ورکوي په کومه ورځ چې هغه انجام مخې ته راشي نو کوم خلکو چې دا د اول نه هیر کړی وو هغوی به ووایي چې واقعي زموږ د رب رسولان د حق سره راغلي وو. نو آیا اوس به موږ ته څوک سفارشان ملو شي چې زموږ په حق کې سفارش وکړي یا د موږ دوباره واپس ولېږلی شو دپاره د دې چې مخکې سکون اوس د هغې په ځای په بله طریقه کار وکړو. دوی خپل ځان په نقصان کې واچولو او هغه ټول درو چې دوی د ځان نه جوړ کړي وو نن د دوی نه روب شو. په حقیقت کې ستا رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د خپلې باچایۍ په تخت باندې کېناستو چې شپه په ورځ باندې خورئ او بیا په شپې پسې ورځ په منډه راځي چې هغه نور او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل ټول د هغه د فرمان تابع دي. خبردار شي چې ټول پیدا خط هم داغه دی او حکم هم فقط داغه چلیږي. ډیر برکت والا دی الله د ټولو جهانونو مالک او پروردگار دی. خپل رب ته आवाज کوي ډیر په عاجزۍ سره او پټ پټ یقینا چې هغه د حد نه اوریدو والا خلک نه خوښي. د دعا طریقه اخول کېږي. نن سبا خو به تاسو خود دعاګانې غواړئ او په کار هم دي چې په روجو کې انسان اسې هم د عبادت په حالت کې وي او دعا قبليږي. خو بعضې وخت موږ ګورو چې دعاګانې غواړو خو نه قبليږي ولې چې آداب درست نه وي. دلته آداب ښیل کېږي تضرعا و خفیه ډیر په عاجزۍ سره او پټ پټ. په ځمکه کې فساد مه کوئ هر کله چې د دې اصلاح شوې ده او خاص الله ته आवाज کوي د یری او د تمې سره. دا یقیني ده چې د الله رحمت نیکانو خلکو ته نږدې دی. یو بل ادب د دعا د غوښتو دا دی چې یره در سره هم وي چې اسنه چې صدا سي ګناه مې کړې وي چې دعا د قبولیت نه ایثار کی او دا امید دې هم وي چې الله بخل والا مهربان ذات دی هغه به ضرور زما دعا قبول کړي. دا الله رحمت نیکانو خلکو ته نږدې دی. د دې نه یو بل خبره معلومیږي که انسان غواړي چې زما دعا دې قبول شي نو د دعا نه مخکې د سنې کار وکړي. مثلا صدقه دې ورکړي نفل دې ادا کړي د قران تلاوت دې وکړي. نیکوکار سړي ته محسن وي. نو نیکه کولو نه پس چې کومه دعا کیږي مثلا د افطار نه پس دعاګانې قبليږي خو عموما موږ د افطار د وخت دعا له توجه نه ورکو او اسرانه دا وخت ضایع شي. همدغه شان د بانګ نه پس دعا قبليږي. تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د دوه کسانو دعا نه رد کیږي یو د بانګ جواب ورکولو او د دې نه پس دعا غوښتو والا او بل مجاهد چې په صف کې ودرېږي. دغه شان د بانګ او تکبیر په منځ وخت کې هم دعا قبليږي او هغه خاص الله دی چې هواګانې د خپل رحمت نه مخکې د خوشخبری سره را لېږي. بیا چې کله دغه هواګانې د اوبونو ډکې ورېځې اوچتې کی نو هغه یوې مړې ځمکې ته بوځي او هلته باران ووري او د دغه مړې ځمکې نه قسمه قسم میوې روباسي. ګوري دغه شان مونږ مړې د مرګ د حالت نه روباسو
د پاره د دې چې تاسو د دې نه سبق واخلئ. کوم ځمکه چې خوي هغه د خپل رب په حکم سره خشن کی میوه سبزی زرغونی او کوم ځمکه چې خراب وي هغه د ناقص پیداوار نه علاوه بل هیڅ نه زرغونی. دغه شان مونږه نه بار بار پیش کوو د هغه خلکو لپاره چې هغه شکر وستو ولادي. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مونږ نوح علیہ السلام د هغه خپل قوم ته ولېږلو. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي کوئ، د هغه نه بغیر ستاسو بل خدای نشته. زه ستاسو په حق کې د یوې هیبتناکې ورځې د عذاب نه یریږم. د هغه د قوم سردارانو جواب ورکړو مونږ ته خدا څخه ښکاري چې ته په ښکاره ګمراهۍ کې مبتلا یې. نوح علیہ السلام وویل ای د قوم ورونو زه په هیڅ ګمراهۍ کې اخته نه یم بلکې زه د رب العالمین رسول یم. تاسو ته د خپل رب پیغامونه در رسوم، ستاسو ښېګڼه لټوم او ماته د الله د طرف نه هغه څه معلوم دي چې هغه تاسو ته نه دي معلوم. آیا تاسو په دې خبره حیرانېږئ چې تاسو ته هم تاسو د خپل قوم د یو سړي په ذریعه تاسو د رب د طرف نه یا دهاني راغله او تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ او په تاسو باندې رحم وکړي شي؟ خو هغه علیه السلام دروغ وګڼلو. اخر دا چې مونږ هغه او دغه مرګري په یو کشته کې بچ کړل او هغه خلک هم غرق کړل چې زموږ آیتونه دروغ ګڼلي وو، یقینا چې هغه ړانده خلک وو. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. او عادیانو ته مونږ د هغوی رور هود علیه السلام ولېږلو. هغه وویل ای زما د قوم ورونو د الله بندګي کوئ، د هغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته. نو آیا تاسو به د غلطې لارې نه پرهیز نه کوئ؟ د هغه د قوم هغه سردارانو چې د خبره به نه منله هغه ته په جواب کې وویل مونږ وینو چې ته په بېوقوفتیا کې مبتلا یې او زمونږ دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. هغه وویل ای زما د قوم ورونو زه په بېوقوفتیا کې مبتلا نه یم بلکې زه د رب العالمین رسول یم. تاسو ته د خپل رب پیغامونه در رسوم او زه ستاسو اعتباري خیر خوایم. آیا تاسو ته په دې خبره تعجب راغی چې تاسو ته هم تاسو د خپل قوم د یو سړي په ذریعه د خپل رب د طرف نه یا دهاني راغله د پاره د دې چې هغه تاسو خبردار کړي؟ دا مه هېروئ چې تاسو رب د نوح علیه السلام د قوم نه وروسته تاسو د هغوی په ځای کېنولی او تاسو یې ښه طاقتور کړئ. پس د الله د قدرت نه خیال لري، امید دی چې تاسو به خلاصې بیا مومئ. هغوی جواب ورکړو ښه ته مونږ ته د دې لپاره راغلی چې مونږ یوازې د الله عبادت وکړو او زموږ پلار نیکونو چې عبادت کولو هغه معبودان پرېږدو. ښه ده نو راوله هغه عذاب چې ته پې مونږ یری که چېرې ته رښتینی یې. هغه وویل ستاسو د رب لعنت په تاسو وشو او د هغه غضب در باندې راغی. آیا تاسو زما سره په هغه نومونو باندې جنګ کوئ چې تاسو او ستاسو پلار نیکونو کېښودلي دي او چې د هغې دپاره الله هېڅ سند نه دی نازل کړی؟ ښه ده نو تاسو هم انتظار کوئ او زه هم ستاسو سره انتظار کوم. اخر دا چې مونږ په خپله مهربانۍ سره هود علیه السلام او د هغه ملګري بچ کړل او د هغه خلکو جړې پرې کړې چې زموږ آیتونه دروغ ګڼلي وو او ایمان وروړو والا نه وو. او سمودیانو ته مونږ د هغوی رور صالح ولېږلو. هغه وویل ای زما د قوم ورونو د الله بندګي کوئ، د هغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته. تاسو ته ستاسو د رب ښکاره دلیل راغلی دی، دا د الله اوښه ستاسو دپاره یوه نښه ده. دا پرېږدئ چې د الله په ځمکه کې سریږي، دې ته په خرابه ارادې سره لاس مه وړئ، ګنې نو یو درناک عذاب به در باندې راشي. تاسو وګورئ چې د هر پیغمبر هم یوه کلمه ده، لا اله الا الله. یاد کړئ هغه وخت کله چې الله د عاد قوم نه وروسته تاسو د هغوی په ځای کېنولئ او تاسو ته یې په ځمکه کې دا مرتبه درکړه چې نن تاسو د هغې ځمکې په هوارو میدانونو کې اوچت اوچت محلونه جوړوئ او د هغې غرونه د مکانونو یعنې کورونو په شکل کې راکوئ. نو د هغه د قدرت د نښو نه مه بې پروا کېږئ او په ځمکه کې فساد مه کوئ. د هغه د قوم هغه سردارانو چې ځانونه یې لوی ګڼلي وو هغه کمزورو خلکو ته چې ایمان یې وروړی وو وویل آیا تاسو ته واقعي دا معلومه ده چې صالح علیه السلام د خپل رب پیغمبر دی؟ هغوی جواب ورکړو بېشکه چې د کوم پیغام سره هغه رالیږلی شوی دی هغه مونږ منو. دغه د لویا دعوه کولو والو خلکو وویل کوم څیز چې تاسو منلی دی مونږ د هغې نه انکاریان یو. بیا هغوی هغه اوښه مړه کړه او ښه په سرکشۍ سره د خپل رب د حکم خلاف ورزي وکړه او صالح علیه السلام ته یې وویل چې راوله هغه عذاب چې ته دې مونږ یری که ته واقعي د پیغمبرانو نه یې. اخر دا چې هغوی یو یرولو والا افت راګیر کړل او هغوی په خپلو کورونو کې پړ مخې پاتې شو او صالح علیه السلام د هغوی د کلي نه ووتلو او دا یې ویل چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغام تاسو ته درو رسولو او ما ستاسو ډېر خیر ولټولو خو زه څه وکړم چې تاسو خپل خیر لټولو والا نه وو. او لوط علیه السلام مونږ د پیغمبر په حیثیت ولېږلو. نو یاد کړئ کله چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو داسې بې حیا شوي یې چې د بې حیایۍ او د شرم هغه کار کوئ چې ستاسو نه مخکې په دنیا کې چا نه دی کړی؟ تاسو ښځې پرېږدئ او په نارینو سره خپل خواهش پوره کوئ. حقیقت دا دی چې تاسو بالکل د حد نه اورېدو والا خلک یې. خو د هغه د قوم جواب بغیر د دې نه بل څه نه و چې وباسئ دا خلک د خپلو کلو نه، دوی ډېر پاکان جوړېږي. اخر دا چې مونږ لوط علیه السلام او د هغه کور والا بغیر د هغه د ښځې نه چې په وروستو پاتې کېدو والاو کې وه بچ کړل او په هغه قوم باندې باران وورولو. بیا وګوره چې د هغه مجرمانو څه انجام شو.
یعنی د کانو باران. مخکې رکوع ولې چې بلې سپارې سره منسلک دي نو هغه به همغه سره وایو.